شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا زمادان قرآن کریم کی وګورئ تاسو چې څو وخت کې فیصله کیږي دا یو ورځ به د فیصلې 50,000 کاله الله دې امان راکړي فیصله کیږي نو د دې فیصلې په ورځ به د ځمکې د پاسه دا هر څه ختم وي داګ میدان وي د خدای عدالت به لګېدلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د الله خواته ولاړي او اعلی وکالت وکړي نو د مخلوق بدلی وي د هر یو ډلې مخې ته د بورډ لګېدلی چې دا ډله د زناکارو ده دا ډله د غلو ده دا ډله د آدمخورو ده دا ډله د رشوتخورو ده د هرې ډلې په مخې ته به بورډ لګېدلی او په دې شکل به خدای ته پیش کیږي اوس قرآن کریم فرمایي چې دا ډله خدای ته پیش شي او حکم پیش شي چې بوځي جهنم ته نو الله فرمایي وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا ساق يسوق روانو لتولیش روان بکړشي کافران إلى جهنم زمرا جهنم تا زمرا سشه ڈلے ڈلے عظیم عظیم جماعتنا با جهنم تا روان شي الله دې امان راکړي حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها دل تک خیالو کوي ونشتا وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها د دې دا معنا ده چې د جهنم دروازې به تر هغه پورې بند وي ترغه پوری چې تر شو پوری دا جهنميان ور رسیدلی نه او چې ورسي فتحت ابوابها دروازې به ورته لري دروازې به لري ترغه د دروازې بند وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم
ملائک د جهنم د ورته وي چې الم یاتیکم نو راغلی تاسو ته رسول منکم پیغمبران ستاسو د جنسنا یتلون علیکم آیات ربکم چې نسته په تاسو باندې آیاتونه د پروردګار تاسو ته نه راغلی چا درته ویلي نو کوم چا نه وي اوس که تاسو خیال وکړئ یو ټکي ته خیال وکړئ یو سړی به دا وایي چې یا الله زه جومات ته نه یم تللی زه چېرته دیني مجلس ته نه یم تللی ما ته چا ویلي نه اوس دا تبلیغي جومات والا دي دا هغه دانه ورکوي د قوم او د خلق بانه ورکوي کته دا وې چې علم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم تا ته د رسول نه دین یا رسولان نور غلي چې تاسو ته ویل ته نور غلي د ستا دروازې ته نور غلي چې دروازه ورته ټکول او راوته او ورته درته ویل چې جمعه تراشه د خدای دین دی بیانې پته نه هغه باندې دا خلق ورکی لګیا دی چې سبا دا نه چې زما دروازې ته دین نه راغله نن دین او اسلام هغه د ارچا دروازو ته ورغه کورونو ته ورغه خزو ته ورغه سبا دا زمانی توړین چرتا انکار ہونے کی چیزنوں ما خبر وہ بتا کر خبر نہیں رہا بنی تاکہ دخل دین میں پیش کرے سبا نہ بکے سب ہے زمادیدان تمام اتمام حجت کی گی لگیات اول دے 1,24,000 پیغمبرانوں پر شکل کشے ہو پیغمبری چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم شو اوس در پیغمبر د نائبینو په شکل کې من اتمام حجت کېږي لګیا دا لا سکه قسم په خدای دې چې دا ستاسو په کورونو کې ټینګ نه دا بل پتا غوایو کې چولې درس قرآن با ما تا ته نه وایو دا لرګي با او دا اوس په نه بدر باندې گواہی دا ریډوګان چولې تا په ما کې دا الله اکبر نو اورېدلې دمره پښتنه هو به کړې چې دا الله ستو دا بندر باندې گواش لکه بدن د پسړی گوا کیږي یوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم فخلب بالنور وما وجود لاسونو تبدون جوای په تاسو څکول وتشهد ارجلهم خو ته وای کوم ځای ته دروازه دی ګرځېدو کوم خابتلی ستاد اختی د پتا گواہی جهنم ته جسو وخت نه وځي الله دې امان راکړي خپل حبيب په خاطر دلته دراز خبره ده
چې حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها، چې جهنميان جهنم دروازې تراشي نو دروازه به کولوش. د دې دا معنا چې دروازه لا بنده که سوجه دې پیش کړې شو نو واپس بشي، لا خلاص نه ده بنده دروازه. او چې د جهنم ته دروازې پوری تا ایس حجت پیدا نکړې شو نو فتحت ابوابها، دروازې به ورته لري شي. عزیزان هغه اور به داسې وي، هغه اور که د هغې یو سپرکې دی دنیا ته راغی نو په دې ځمکه به شین بوټی زرغون نه شي. اوس ته به دا خیال کې چې زه دومره غوندې به دوزخ کې پروت یم دا چې څومره یم نه، دا بدن به د اور له دومره غټ شي چې د دې اوږې نه به تر دې اوږې پورې 1500 کاله مزلي، 1500 کاله دومره به دا بدن ورته غټ شي. که تاسو خیال وکړئ غټ سړی چې گزار ورکړي نو د هغه درد هم زیاتې په نسبت د مانده سړي. دا دومره لوی بدن به د دې دپاره چې ښه پکې ورد شي. بیا به طبقات وي په دې جهنم کې، طبقات وي. که ستا په حساب کې د 1 روپۍ فرق و، د 1 روپۍ 1 روپۍ تا چانه په ظلم او زیاتی باندې خوړلې وه نو تا ته به وویلی شي چې ستا په حساب کې د 1 روپۍ کمی دی، تا پلاني سړي نه 1 روپۍ اخیستې، ورشه روپۍ راوړه ده ته ورکړه نو بیا جنت ته ځه. دی به منډه کي چې کور کې خو والله وي چې منډه کي هغه روپۍ به ورته د جهنم په بیخ کې ښکاره شي. بیا به ورپسې ورټوپ کي او یا 1000 کالو په مزل به دی په روپۍ پسې لاندې لاړ شي. او روپۍ چې راوچته کي او پاسې راوړي د لاس نه به بیا خطا شي او بیا به پرېږدي، بیا به ورپسې ورټوپ کي. عزیزانو په دې 1 روپۍ پردی په ناحقه خوراک پورې ده او یا 1000 کاله د په یا 1000 کاله فاصله باندې په جهنم کې دی اوري. نن د ملک او د وطن حال وګورئ، د قوم حال وګورئ. هر سړی حرام خور دی، بے ایمانه دی، زیاتی خور دی، د غلو بسالی او د پلانی بسالی هغه پرېږده. مونږ ته وایه قرآن چې کوم حصې په خپل کور کې چاله ورکړي دي نن پښتون دنیا هغه حصې نه ورکړي. قرآن لور له چې کومه حصه ورکړي ده پښتانه ورکړي، خور له چې کومه حصه ورکړي ده پښتانه ورکړي، رور له چې کومه حصه یار زاریان شم چې د ورځې مانه یو 200 کسان برازي او دا تپوسونه کوي. هغه ورځ یو ډله راغله ګیرې یې پرېښي، یو خدای ګیرې لرې کوي په وخت ربي په ایمان چې تور کله مې د خپلې تم غوسه راشي چې پاکي ورته روانه مو بس لري. یو ډله راغله اوس ګیرې یې پرېښي، پلار او زامن زوی لګیا دی پلار ته وایي چې دا ګیره به دنه وباسم او په ټوپونو به در باندې وګرځم.
څومره مال چې تا سره ده ما مزدوري کړې ده ما پیدا کړې ده ما رونو له څنګه ورکې پلار نام جوړه ده پلار یې چې زما دکان دی زه پکې ناستم واړه مې لوی کړو ښځې مې ورته وکړې بچي دي اوس راته وایي چې دا مونږ دکاندارۍ کړې دي د وړو رونو نه ورکوه او ټول زمونږ د لوی کی دغه سره څه چل کې هغه پوښتنې ما نه کېږي چې زما ټوله ورځ په دماغ باندې بوجي هغه پوښتنې یوصیکم الله قرآن وګورئ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین د لور دا حق دی د ورور دا حق دی د خور دا حق دی دا ټول تفصیل قرآن ویلی دی انجام دی ډېر اوس دلته یو د کار ټکی واورئ سوال دا پیدا کیږي چې ما ګناه کړی دا 10 کاله یا 20 کاله یا 30 کاله یا 40 کاله او جهنم کې به پروتم ابد الاباد د پاره خالدین فیها رض ټول عمر دا ځاته نه دي او په کارداري کې تکلیف ما ته 10 کاله ملو شي کنه یا 20 کاله ملو شي یا 30 کاله ملو شي نو ګناه مې 30 کاله کړی دا پروت د ټول عمر په جهنم کې نه دا ځاته نه دي اسبه کنه وای کنه سپدی بوډا ځان نکریزي مګي خدای دې خوان نه کړ داس دای شک اخیسته دي واده خو دې نه کړ او بخوا لا سپین بګي ان الله يستحيي من الشيب المسلم الله وی قیامت کې به چې سپینګیره په دوزخ کې اچو نماله به حیا راځي نو سپینګیری تم لګا د خدای نه حیا پکار ده کنه سپینګیری تم هغه کارونه دا جایز دي ځان کړی دا ډول اسنه د پورې ټوکاو کا سپینګیری تم دا پکار دي چې د خدای نه لګا حیا او کې د خدای د قوانینو خیال وساتي ان الله يستحيي من ذي الشيب المسلم خدای ته ګورئ د خدای غلي ورځ ته وګورئ قسم په خدای دې چې عمر لبم شو جړا راټینګول نشي نو ګناه ما 10 کاله یا 20 کاله یا 30 کاله کړی دا او پروت د ټول عمر په جهنم کې دا ځاته نه دي عزیزانو جزاء او سزا دا په عمل نه کیږي دا په نیت او په اراده به ملوي تا چې کوم ګناه کولا او داغه سزا درته جهنم ملو شو دغه ګناه کته قربونه او پدمونه کاله ژوندې هم دا ګناه بتا کولا ستانیت داو اراده دي داو کوم سره چې په زنا عادت شي دا غنیت دای چې پدمونه کاله زما عمرینو ما ته پردې خزه ملاویږي زب زنا کو پغلا عادت شي پغلا عادت شو توبه دې نستا په زنا عادت شو توبه دې نستا دا به معاف شي دلته نیت پوری او ارادي پوری خبره ده چې ستانیت کټول عمر ژوندې وي نو موږ دا ګناه به کوله نو سزا او جزا په نیت باندې ملایږي سزا او جزا په عمل نه ملایي د څومره لوی رعایت خدای پاک کړی دی یو سره د ګناه اراده وکړي
او ګناهونه کی نو دا اراده د ګناه چې دا په بدل کې نه لیکل کی چې څو پورې هغه عمل کړی نه او کله نیکی اراده وکړو هغه نیکی کړی نه نو هم الله ولا ثواب لیکي اخر کې چې فیصله ختم شي لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش په جهنم به سرم کې خوشي سرپوخ بشي او کمپلیټ به بند کړی شي چې د جهنم تپش چرته بارونه دي عزیزانو په اسلام کې نیکنامي به امغه خلق ته چې د چا مکمل طور باندې ژوند چې دی هغه قران وي بس قران نه بهر بل لار نشتا قران نه بغیر بل چاره نشتا قران نه بغیر بل نجات نشتا دا دیر سپاره دا قانون دی چې ستا ټول ژوند قران کله زه خلکو ته وګورم غوسه راشي چې خدایا دې قوم ته خود خوشاله بوئی مخه دا خدا سے د ذلیل بچی دي او دا سے ذلیل قوم دی چې دې کې د خدا وعده نه پیخي چې وعده پکې پیښ شي ټول شپه به خوب نشي کولی دا د ګرمۍ تعداد راټول کړي دا لکان دا حرامیان نه یو خو چې ده شل دویشتو کالو الک می لیده دا سر می تی پری کولی دا حرامیان بیا راټول کړي او تاخ ټوک دا پټاخي ټول شپه به اخلاصي پکور کې به خوب نشي بیا چې لا د خزو جنگ راشي بیا چې لا خزو په لارې کې سوري او په جنگ کې دی رواني کړي والله کا سل دنه یو طرف ته دا یو خزه بل طرف دنه خو چرته یو سات کې ګډيږي کنه په لارې کې دوپړای ځان سره یې و دروغ ها دوپړای ځان سره یې دوپړه ورته غږیږي او خزه ده لاړې د سوري نه لاس رېستي او ټکایي دغه ورپسې به د برواګانو لارې روانه ورپسې به د آرامیانو ډېپسن روان دې قوم ته د خدای د خوشحالۍ بوی نه خوشحالي خو په صحابه هم راتلي په پیغمبرانو هم راتلي خوشحالي خو په حضرت علی راغله وداغي نکاح څنګه شوه د بیبي فاطمه په ابو بکر صدیق هم راغله وداغي د لور نکاح څنګه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبي عائشه نه بخښه خزه پیدا کړي د بیبي فاطمه نه بخښه نه پیدا کړي داغه د واده جوړه څنګه و داغه د واده بنارسای څنګه و د بیبي عائشه د واده جوړه څنګه و او د واده بنارسای څنګه و او څومره بیګونه په پخښو ورسای دیګونه دیو تموان دیو چې لګیو پر پردا باندې کوي قنات څه ویل چې قنات دا لګولې دی سبب ها هونده سوالش واسکه نیس نشتا صرف دا دوما چې الله دې قوم ته هدایت خدای دې خزو نورو ته هدایت خدایا په خزو د اخلاقو د بیبي عائشه سره وو خدایا په سره د اخلاقو د حضرت علی سره وو دې کې بیا د علماو اختلاف دی چا دا د کافرو بچی چې دي دا به جهنم کې وي که جنت کې وي بعض وایي چې دا به په اعراف کې
د جهنم او د جنت په منځ کې یو ځای دی دوی لپاره خاص. بعضې جنت کې دی بہرحال بنا بر اختلاف خو جهنم لبنځي. نو د جهنميانو ته د خپل بچو صورتونه چې دي هغه هم په جهنم کې ښودل کېږي. د دې وجه به څه د دې وجه به دایي چې سړی په خپله په هر څومره تکلیف کې وي او بچی په تکلیف کې نشي کته. نو دا بچی به ورته دې لپاره صورتن ښودل کېږي چې دوی په د عذاب کې ډبل ګون شي. الله دې مسد. ورپسې نیمه رکوع کې بیا د اهل جنت بیان دی. د قیامت په ورځ به دوه ډلې جوړې شي، یو د جهنميانو او به جهنم ته لاړې شي، او یو ډله به بیا د جنتیانو وي. د جنتیانو ډله چې ملائک روان کی نو ما تاسو ته 13 جمعه یو ټکی کړو چې وسیق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. دلته واو نشتا، د جهنم تر دروازې پورې به د جهنم دروازې بند وي. مطلب ددایي چې کله د لار تلو کې من څه وجه پیدا کړه نو واپس بشي او خلاص بشي. دویم جز کې وسیق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. اهل جنت ډله روانه شي په طرف د جنت باندې زمرا لولو ټولي حتى اذا جاءوها تر دې پورې چې دوی جنت ته راورسي نو وفتحت ابوابها. وفتحت دامانا چې د دوی د جنت حساب د ځای نه را روان شوي دي نو دوی ته د جنت دروازې کولاوي. وفتحت دامانا د وړاندې نه به د جنت دروازې ورته کولاوي. ملائک به ولاړي په دروازو کې. اهل جنت چې څه وخت جنت دروازو کې نه نوځي نو ملائک به ورته سلامي کوي. سلامي به د ملائکو څه الله دې نصیب کړي. سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سلام دی پتاسو باندې اے اہل جنتو، تاسو پاک یې. فادخلوها خالدین، ننوځئ جنت ته خالدین. دا معنا چې لمر به په دې جنت کې څوک دمته وباسي نه. دا ستاسو عمري کور دی، په خلود سره ننوځئ، ټول عمر به پکې. اهل جنت بچوي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده.
ثنا ده هغه الله لرا چې خپل وعده مون سره رښتینی کړ. اهل جنت چې څو وخت نه نوځي جنت ته نو اعلان به وشي چې تاسو نن د خدای ملمانه یې. دا الله جنت ته چرانه وته نو نن لومبه ملمستیا د تاسو ته الله کوي. نن د خدای ملمانه یې. حدیث کې راځي چې الله پاک به ورته بندوبست څنګه کړی د روټه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا الله دعوت به په جنت کې پرونبنه ورځ خوراک بچ دی جنت کې کوي نو دمیان او کلیجی وي. مئی پیجن کبان د کبانو کلیجی به دړوندنه ورځ دعوتی د پروردگار اهل جنت ته. اوس خدای پوهیږي تاسو خو د دنیا د کب کلیجی یادوي کنه. د جنت د میانو کلیجی دا د الله د رومبنه ورځ دعوت اهل جنت. یو سړی ما ته ورځي چې دا میان چې خلک پاکی دا کلیجی خو بار ورځي. ما ورته وی چې دا د دنیا د میانو کلیجی ده. دا دعا کوي چې الله پاک دې نصیب کړي نه د جنت د مې کلیجی به څنګه نو بیا به خوند وګورئ. په دا وخت کې بعضیانو بیا تقسیم وشي اهل جنت ته. استاداز 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 استاداز. حدیث کې راځي چې د ادنا جنتی زیب د ادنا جنتی زیب دومره په جنت کې چې سل کاله د په اس مزلو کې نو خپل حدود بنشي معلوموله. سل کاله چې په اسور شي او رواني او د سلو کالو په مزل لار شي نو دا پته باندې لګي چې د جنت کې څومره ایه مال پروردگار را کړی دا د ادنا جنتی دی. او دلته مزیدار خبره بل ده چې عام خلک خدا دي چې جنت به یو خوراکونه به یو سکل به یو حوری به یو غلمانان به یو دا به یو دا نه. کم خلق چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عشق کې ټوله مدا او ټوله عمر تیر کړي دا غوی عقیده به په جنت کې څه هغه بداسي لکه حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ ټول ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل نو ټول ورځ په جړا تیر کړه. ما خامي چولی دو ولی ثوبانا یا رسول الله ټول ورځ مې ته نه لیدلې
اوس خو دې زوري د من اوس ولې جاړي اوس مې یو بل شی جړی چې قیامت کې زه جنت تلاړم نو زه به داسې جنت څه کوم چې چېرته ته پکې نه یې زما خو جنتونه نه دي پکار زما خو ته پکار یې چې تا سره نه یم ما ته هغه جنت نه دی پکار د الله غیرت ته ګوره او د الله مهربانۍ ته ګوره فوراً دا آیات راغی چې من یطع الله والرسول من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے محبوبا صوبان توایا چاچی په دنیا کې د خدای او رسول اطاعت کوي بدون بچرته فاولئک مع الذین انعم الله عليهم من النبيين دغه په جنت کې مغه چا سره چې دنیا کې چا سره نه المرء مع من احب نو حبیبه د توایا چې ته د جنت کې ما سره خپکیږه ما حضرت صوبان خوشحال شو چې تا سره نو ټیک دی کینی ما ته جنتونه نه دی پکا عزیزانو کدا عشق بیا تپوس کوي دی امام مالک نه تپوس کوي چې چا په خپل ژوندۍ کې په مدینه منوره کې پڼې نه وي پخپو کړي په خپل ژوندۍ کې ولی په دې ځمکه لاندې زما محبوب پروت دی زه په دې ځمکه پڼو سره څنګه ګرځم حاجی محمد امین صاحب د خدای وبخښي هغه وایي چې د حرم په ځمکه خپېږ دی او په سترګو نږدې چې د حرم په ځمکه خپېږ دی او په سترګو نږدې زړه دې زخمي نه دی سینه دې هم بیماره نه ده اوس به چېرته حاجي صاحب وګورئ اتي صاحب چې اختیاب لختې په مدینه کې ګرځي دا زموږ د زمانې اجیان نه دي اتیان دي چې اختیاب لختې په مکه کې مدینه کې ګرځي دا خو امام مالک نه بیا پوښتنه وکړه چې د حرم په مکه خپېږ دی او په سترګې نږدې زړه دې زخمي نه دی سینه دې هم بیماره نه ده عاشق نه زما عزیزانو په مدینه کم حج کې ما ډېر اجان لیدلی دي چې هغه ځمکه به ګرمه ونه موضوع ځان له جوړې کړې وي چې کېړی کې نشي دا کېږي نو موضوع کې به بیا دغه تتلو راکړي څه کوئ نو په جنت کې به عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې د چا رابطه او تعلق په دنیا کې نه دی به رسول الله سره چې چا خدای سره تعلق په دنیا کې ساتلی دغه څه چلی نو د مازیګر ټیم کې به د جنتیان ګرځي بازار به لګېدلی ترمذی کې یو باب راځي باب السوق فی الجنه
جنت کې به بازار ولګي میله به ولګي اهل جنت ته به وایي چې میله تلار شي میله کې به ګرځي دا جنتیان وغیرہ تصویر به پکې وګوري چې دا سراوالی دی به دا وایي چې دا تصویر خو ډېر ښایسته دی فوراً به دا جنتی دا تصویر پشان شي ځکه چې جنت د غم ځای دی نه کنه چې دې ښایسته دی ته ښایسته نه زه ته ښایسته شي وفيه ما تشتهي الانفس چې سړي زړه غواړي یا به په جنت کې مازیګر ټیم به دی به وزګار شي الله به ورته وایي چې خوشحال شوي وای به یا الله اس کمه وای به یو کمه پاتې دې صبر وکړي ملائکه ته وایي چې زما او د اهل جنت منځ کې چې څومره پردې دي دا لري کوي تمام حجابات به لري شي او اهل جنت ته وایي چې ما ته وګورئ دا ټول اهل جنت به خدای ته وګوري وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة دا ټول اهل جنت به الله ته وګوري بیهوش بشي چې یا الله دا څو زئی جنت کې مزه کوي یا الله جنتونه هم نه پکار خدام خون چې یو ځل بیا وي دا مزه یو ځل بیا په دغه ورځ به تقسیم وشي اهل جنت ته چې فلانی جنتی ته په کال کې یو ځل د خدای دیدار فلانی ته په شپږ میاشتې کې یو ځل فلانی ته په میاشت کې یو ځل فلانی ته په هفته کې یو ځل فلانی جنتی ته د ورځې سو ځله د ورځې سو ځله یا الله مونږ هم پکې راوړ د ورځې سو ځله دا تقسیم بموش اوس جنت عزیزانو جنت ته جنت وی عزیزانو جنت چې دی هغه د ټول عمر د اوسېدو ځای دی دنیا ته خو یو ملمه راغلی څه لږ غوندې وخت دپاره دایمي ژوند چې دی هغه ستا په دوه ځایونو کې دی یو په قبر کې دی او یو د قبر نه پس بیا په جنت کې دی بس نظام به ختم شي د دنیا اوس یو مسلمان دی داسې وي چې هغه دومره نه پوهېږي چې زه به چېرته ټول عمر تېروم دا غزه نامه څه ده او د هغې معنا څه ده تاسو د خپل ځان سره سوچ وکړئ عزیزانو دعا وکړئ او کوشش وکړئ چې یا الله زمون هغه دایمي ژوند چې دی هغه ډېر ښه کړي زه تاسو ته په ایمان وایم چې د قبر روندنه شپه یا بخم او یا بخراب وي که خراب وا نو د جهنم تکلیفات چې دي هغه د قبر روندای شپې ته هستی او د قبر روندای شپه چې ده هغه په موږ ټول راتلو والا ده
که نن ده او که سبا ده. او که خوا نو د جنت نعمتونه د قبر روندې شپې ته هستی چې الله پاک په چا خکی. نور سوچونه پرېږدئ. د دنیا د رزق د پاره وګورئ تاسو کم منافقت ته چې موږ نه کوو، کومه بېایماني ده چې هغه موږ نه کوو، کوم تکلیف دی چې هغه موږ نه برداشت کوو. او دا هغه ځای دپاره هیڅ نه کوي. هغه ځای به په دوه څیزونو ښه کېږي. یو دا چې 24 غنټې ستا زړه چې دی هغه د الله کور شي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینا او تعلق چې دی هغه ستا ایمان وګرځي. په دغه دوه څیزونو باندې به تا ته د الله ټول انعامات ملاویږي. بله دا چې څومره بد در سره چا وکړه او تا ویلې چې خیر ده، د دې خیر د ټکی پسې بیا ګوره ډېر خیرونه کینی د خدای په عظیم قهر باخته. یو سړی راغی د بخاري روایت ته، بل سړی نه قرض غوښتو، ورته دا والا 100 روپۍ راکړه یا 50 راکړه یا 10 راکړه والا. ورته وی پیسې خو دې راکړې خو څه ګواه زه خورم چرته. هغه ورته کفا بالله شهیدا، دا الله نه لوی جواب السوق دی. وسه ضمانت وکیل بیا ورته هغه چې کفا بالله وکیلا، دا الله نه لوی وکیل بل څوک دی. الله نه ګوان دی او الله نه وکیلم دی. خبر خلاص. پیسې ورکړي سره لاړو کله براوړي پلانای ورځ چراله د دریاب غاړې ته راووتو چې اوس به په کشتۍ کې زما قرضدار راشي. قرضدار د دریاب غاړې ته راووتو کشتۍ نشته. یا الله ما خو وعده کړی ده او ته گواه کړی وکیل کړی، اوس کشتۍ نشته. یو لرګی د ورې نه راغوسکو او د لرګي هغه منځ سورې کو او پیسې پکې واچولې او سره ولا بند کو او دریاب ته لرګي لړا کو. یا الله چې تراته چا گواه کړی وکیل کړی وي خدای هم ته به دا پیسې مسغه سړی ته رسې. لرګي دریاب روان کړو دې ته کور ته لاړو. هغه سړی د دریاب غاړې ته راوته چې اوس با قرضدار راشي چې ګوري دریاب کې یو لرګی را روان دی او قرضدار نشته. خیال یې وکړ چې دا لرګی راونیسه کور ته به یو څه به پیوشي.
چې لرګي دریاب نه رانیولې دي او کور ته وړې دي چې مات کړې دي ته نه پیسې پریوتی او پکې یو چټ پروتو چې یا الله داس پیسې ما غسړي ته ولې غلي چې کوم سړي درا کول پټین کې ترا تا غوا کړو وکیل کړي او به کیسه داسې تاسو به کوئی بزرګان داسې مسلمان به پیدا کی په دې زمانه کې ایمان دې ته وایي دریابونه وستا امانت رسي د سليمان عليه السلام پیغام بلقیس بادشاہ ته د شهر سبا بادشاہ چوا چا رسول هدهد مارغه د سليمان خبر به بلقیس مارغه ته وړو مارغان به ستا چټي رسانی کوي دریابونه وستا امانت بل ترسي یو بزرگ ته سره راغی ورته چې ماتا داسې وظیفه وخایا چې زه د اوبو د پاسه ګرځم لکه په ځمکه چې سړی ګرځي چې زه د اوبو د پاسه ګرځم هغه ورته ویلي چې بس ټیک ده لاړ شه سمندر ته او د دریاب په غاړه چې ودرېږي نو زما نامه والا او دریاب ته ورټوپ کا ول ډېر ښه د علاوه د دریاب غاړه ته دریاب په غاړه ودرېدو چې ورټوپ کو څو وخت کې دریاب ته د بزرگ نامه تیرا شو چې دریاب اونې ده یا الله یا الله یا الله یا الله چغې کړې او چې رسول الله د خلینا یا الله وته ا دریاب زمکه شو ده روان خپه وګرځېدو واپس راغی بزرگ ورته څنګه چلو شو ول جنونه خو دریاب کستا نامه ایره شو چې گرداب اونی وما نو الله دې دخلې نووت دغه وخت کستا زړه کې داوی چې ما بچوک بچ کی یو زما زړه کې دانو چې بل څوک باندې بچ کی سوا د الله نه وی د الله نه سوا د بل څوک پزړه کې دغه وخت کې وینا وی بچي دریاب د پاسه امه سره ګرځېدې شي چې د چا زړه کې د الله نه سوا بل څوک نه نن زمين په زړه کې سيدي زمين په زړه کې خزه ده زمين په زړه کې زوی ده زمين په زړه کې لور ده زمين په زړه کې دولت ده زمين په زړه کې بېماني ده زمين په زړه کې منافقت ده نن زمين زړه چې ده هغه د دې شي زینو کور ده جنت د امام مالک کور جنت په امام احمد بن حنبل کوي خو به ولیدو چې په خوب کې خدای ولیدو الله ته وایي چې یا الله ته په سړي خوشاله دي چې دا غکار وکړه نو الله ورته فرمایي چې اے مالکا زه د قران په تلاوت ډېر خوشاله یم هر وخت قران وایا زما عزیزانو قران من خلقو ته ټوکې ولې ښکاري قران هم دا شی جوړ کړی دی چې مړ وشي ور سره دیره ته یو سي او مليان کې کینې زه تاوی راکوي د فرض او د واجب او د سنت او د مستحب او د منظورات بلکې جميع حقوق چې د بارے تعالی لازم شوي په ذمہ د دې حاضر متوفا باندې د هینه تر بلوغ او د وخت تر مرګ پورې
خایي کې د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي اوس امر دی مولا ته خمانوي چې په خرابي په خرامي مړي او موږ دا وایي چې خایي کې د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضی به ورځي فوت شي نو پس په فدیه د حق مافاته کې دا کلام الله سره د جمی مالیتا پندو کې چې په پروت نه پیسو سره د جمی مالیتا چې غبن فاحشه او متاع قلیله ده په هیله د اسقاط سره ماتا تدر بخله ابل ما قبول کړي ماتا تدر بخله ما ایو له چې په ورو بخله هغه پندو کې اوچت کو منډه چې منډه کوي ټول ورته منډه کړ ولی تاسو ما تر او بخلو کنه او زما خو خلک چې بلته بخنو کنه بخم ولدا خو هیله کو کنه بی اختیوزا دا خو هیله ده هیله معنا پیژنه خدای له دوکا ورته انټرنیشنل ارانی مړي او 100 روپے اسقاط پروتي او په دې هیله کې په 100 روپے دا په خرامي بکی نامونه تاسو له دوکا نه ورکو یو کنه نن ټول جون زمون فراډ او دوکا ده ټول جون مړن دوکا ده وادم دوکا ده یو نکاح نو تړلم روټه و پکې خیر ما هو روټه خورانه او 90 روپے غسړی روي استدا جنې پلار ویږي لکه دوباره به کوي غریبي غونډه ده مال په دغه لورو شرمېږي چې دا وسته وعده کړه خدای هلاک کړه خونچې روټای دې ور کړې او چې ما درته حرام حلال کړه نو ما ته 20 روپے روي مال دا 100 روپے د ظلم ورکړه چې لږ تکړه شي ورته دا زمون ژوند دی او دا زمون حال دی نو په دې زندګۍ د عزیزانو جنت نه ملایي یو سره دی یا خزرا او ټول عمر هیڅ نیک عمل نه دی کړی او یو سپه تګو نو هغه سپیله اوبر واغسته او پیوس کړي هغه ته په ژوند باندې بشارت شو چې ته ستاټول ګناهونه او بخله شو ته به جنت ته اوس په ظاهر دا څه خبره ده پس په باندې وبس کړ لیکن د خدای د مرضا اس پته نه لګي اده څه ده لکه یو بزرګ وی چې عاشقان ډېر پرترم یا دي په درد سنن عاشقان ډېر پرترم یا دي په درد سنن خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سره د معشوقې په در کې خو زرګونه او لکونه عاشقان پراته دي لیکن دا پته نه لګي چې د معشوقې منظور نظر څوک دی دا پړو ولیکي غوړکی دی عاشقان ډیر پراترم یا دي په درد سنم عاشقان ډیر پراترم یا دي په درد سنم خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سره دا خود انسانانو حال
رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج پشپه چې اسمانونو تتلو جنت تلاړو یو ملائکه ده چې ولاړه ده هغه ته دا حکم شوی دی چې ته په دې لام باندې مد راکاګه لا نو د قیامت په ورځ به بیا الا الله وي ناغه ولاړه په دې لام مد راخ کړی دی لا پیغمبر کی تپوس کی چې څه پته لګي وی والله کې اس پته لګي او حکم شوی دی چې په لام مد راکاګه اس پته لګي ملائکی وعزیزانو کتا سودا الله د زور نه خبر شي او د زور او د جبر خون به الګ درته پته لګي چې سترګې دې پټې شي په جن په تاسو اختیار درکړې دی چې کدا سي منډي یو کدا سي منډي یو کا دا کې دستا اختیار دی لیکن چې سترګې دې پټې شي نو بیا به د زور پته درته ولګي چې الله دې امان راکړي مقبول عبادت په ټول عبادتو کې پټ ولې دي د دې وجې چې هر یې کایته به ورته غاړه وځي معمولی نیکی به معمولی نه غني کې دې شي چې دلته حج دې کړی هغه په دې مخ دروښته شي او پلار روانه او کانه پوتي او چتی کې یو طرف ته ورده چې څوک پتینده کو نه وي په دې وبخلش نو د غرور شی په تمام عبادتو کې هیڅ شي نشته په دې ډېر خیال کوو زما عزیزان پیغمبري عملی شکل کې دا شی بیا دنیا ته پیښ شوی دی عملی شکل یو دا چې ته معزز سمانا خو دولت ورسره پیسې او دولت ورسره هغه ته معززین وي او چې پیسې او دولت ورته نه وي نو هغه سره نیچ پیچ ورته وي نیچ پیچ نه خوار خوشي خلق دي دا مالدار خلق دي څه وي کنه ټول وایي خدای خوار نه که خدای خبر په خبرم پويږي کنه پويږي زه په دې بیمار ځان درته ځان ستړی کوم والله کمی پته لګي چې پويږي مو کنه پوښو پیسې ورسره دولت ورسره او معزز دی اگر که خر د زمانی وي دا وتا ستا په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه تر لاسه کې دي شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12